دی وایي دې رسیدن بهتر از نرسیدن است. یعنې که په ځنډ ورسېږي به ډېره بهتره وي له دې چې ونه رسېږي. ادریس محمدي صاحب زه له دې ځوانانو څخه هیله کوم چې په دې لارو باندې ځئ، خپله کورنۍ که واده ونه لرئ مور پلار مد نظر ونیسئ، که واده ولرئ خپله کډه خپل بچیان ماشومان مد نظر ونیسئ، خپل دوستان مد نظر ونیسئ. نو تاسو ته چې یو واقعه داسې پیښه شي اکثره دوستان ورسره په ډېر ورسره جګرخونه وي، په خفګان کې وي، په تشویش کې وي، په اندېښنه کې وي ورسره. نو دوی خو به سترګې پټې کړي لاړ به شي، هېڅ هم نه ګوري. که د یو مورکۍ او زوی مړ شي دا دنیا نه سترګې پټې کړي لاړله. تر هغه وخته پورې هغه مورکۍ ورته ځورېږي کړېږي چې تر څو د دنیا نه هغه سترګې پناه کوي. یعنې یو درد ورته پېښېږي، یو رنځ ورته پېښېږي، هر څه چې دي دې نه ورته پېښېږي. احتیاط بهترینه شرط دی په ژوند کې. یو په دې لاره کې نه چې ووایي چې دغه خلک ترافیکي لارې کې ځي راځي، خو د ژوند په ټولو چارو کې احتیاط. وایي ډریور ته یې چې کله لیسنس اخلي وایي ستا استاد څوک دی؟ څوک ورته ما پلار دی، څوک ورته ما ماما دی، څوک ورته ما تره دی. هغه هوښیار شخص ورته محمدي صاحب وایي زما استاد احتیاط دی. وایي زما احتیاط استاد څوک دی؟ احتیاط دی. نو داسې دی چې موږ تاسو استاد به څوک وي؟ احتیاط به وي محمدي صاحب. نو دغسې حساب دی. نو موږ تاسو په دې باید کوشش وکړو چې احتیاط وکړو او حادثونه. او بله محمدي صاحب زه د ځوانانو ته یو پیغام رسوم، د ډریورۍ اصول نه دي، دا خپله د ډریورۍ د تربیې نه دلالت کوي. هر ډریور باید د ډریورۍ تربیه ولري. هغه تربیه دا ده چې بل نفر خطر سره مه مواجه کوه، خپل ځان له خطر سره مه مواجه کوه. او بل اړینه خبره دا ده د هر څوک چې دا جلو ته کیني د شاته چې څومره نفر ناست دي د دوی ټول مسؤلیت د ده په غاړه ده. که چېرته بې احتیاطي وکړي الله پاک داسې قاضي ده د ورځې محشر باندې ټوله پوښتنه به